آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې دماغ دا وړتیا لري چې د یو څه په اړه فکر وکړي، یو څه یاد کړي یا حفظ کړي؟ خو داسې نه ده. ساینسدانانو په نوې څېړنه کې دا ښودلې ده چې په زړه کې 40,000 حجرې موجودې دي چې دا حجرو ته عصبي حسي ویل کېږي. دا حجرې د اعصابو حجرو په شان دي، خو مګر اعصابو کې نه، په زړه کې دا حجرې موجودې دي چې دا حجرو له امله زړه کولی شي د یو څه په اړه فکر وکړي، یو څه احساس کړي، محسوس کړي، یو څه یاد کړي یا حفظ کړي، لکه د اعصابو په شان. چې دغه څېړنه اوس ترسره شوله، خو مګر الله تعالی 1400 کاله مخکې د دې په اړه په قرآن کریم کې فرمایلي دي. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آیا دوی په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې زړونه یې پوهېدونکي او غوږونه یې اورېدونکي شوي وای؟ حقیقت دا دی چې سترګې نه ړندېږي، خو هغه زړونه ړندېږي چې په سینو کې دي. الله تعالی ورته په دغه ځای کې اشاره کړې چې زړونه یې پوهېدونکي او غوږونه یې اورېدونکي شوي وای. که غواړئ چې د قرآن او ساینس په اړه باخبره اوسئ، نو موږ در سره وڅارئ. هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي، در سره یې لایک کړئ او د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره عبدالرحیم حناني سره اوسئ. زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک په اړه در سره فالو کړئ.